د سود باره کې چا تپوس کړی ده چې د سود روپۍ څنګه دي. سود خو دومره خطرناک سیز ده چې دوه شیان دي ښه دنیا کې چې خدای پاک جل شانه ورته د جنگ اعلان کړی ده. ګناهونه خو ډېر دي دنیا کې که نه، مونږ خو ډېر ګناهونه کوو، خو لیکن دوه ګناهونه داسې دي چې هغوی ته الله پاک جل شانه د جنگ اعلان فرمایي. یو سودخور ته چې کم سړی د سود کاروبار کوي. د سود کاروبار څه شی درونو؟ سود دې ته وایي ښه یو سړی ده چاله پیسې ورکړي، فرض که 1 لاک روپۍ، او دا ورته وایي 2 میاشتې بعد به له 100,000 د پاسه لاک راکوي، نو دا 100,000 روپۍ ته د څه اخلي؟ دا سود ده. چا سره بینک باندې کېدی او بیا د هغې نه پیسې راخلي، دا سود ده. نو لہذا سودخور ته الله پاک جل شانه فرمائی، اعلان فرمائی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کو چرته د دې سود نه منې نشوي نو د الله پاک جل شانه د طرفنا او د هغه د مهربان رسول صلی الله علیه وسلم د طرفنا د جنگ اعلان واوره، ګوره جنگ ته تیار شه. او دویم شعرونو چې هغه ډېر سخت خطرناک ده او خدای پاک جل شانه ورته د جنگ اعلان فرمایي، هغه سړی ده چې د خدای پاک جل شانه ولی او دوست سره څوک دشمني کوي. نیک سړی ده او ته ورسره دشمني کوي اسې بس، او د دې وجې ورته سپک ګورې چې دا نیک سړی ده، دا عالم سړی ده، دا یو نیک دینداره سړی ده او د خدای پاک جل شانه قریب بنده ده. خدای پاک جل شانه فرمائی، حدیث قدسی ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما ولی او دوست سره دشمنی پالی نو زه هغه ته د جنگ اعلان کومه. خدای پاک جل شانه فرمائی زه هغه ته څه کومه؟ د جنگ اعلان. نو لہذا سود کول دا بالکل ناروا دی او حرام دی. ارونو ګوره سودخور پیغمبر علیه السلام مبارک چې معراج شریف ته تشریف یوړو نو مختلف عجایبات لیدلی وو. یو دا سړی ولیدو چې دا وینو سین د سین د وینو، او یو سړی د هغه پکې لامبو وایي، او بار ته چې کله راودي نو یو کس ورته بار ولاړ ده او کاڼي ورسره دي په لاس کې، چې بار راودي بس په دې خولې باندې یوولي، بیا په الغړدا شي او بیا ولغړېږي په لامبو شي، په هغه سین کې لامبو وایي د وینو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تپوس وکړو د حضرت جبریل علیه السلام مبارک نه، وی دا څوک ته؟ وی صاحب دا ستا د امت سودخواره خلق دي، دا ستا د امت سودخواره خلق دي. نورونو ګوره سود ډېر لوی جرم ده. یو بزرگ تیر شوی ده حبیب عجمی رحمت الله علیه، ده به مخکې د سود کار کولو، د سود به کولو. یو ځل یې کور ته غوښه راوړه، نو چې کور کې ښځې کور والی غوښه باندې که نو په دې کې یو فقیر راغو، او فقیر ته نه سوال وکړو چې خدای پاک مو وبخه څه راوړی؟ دا ورته وایي زغله مونږ په سود کار پیسې ګټو، او ته چې کم دی مونږ نه داسې شیان غواړې. نو هغه بیبي چې کور ته کټوۍ له دننه لاړه نغري ته او سمسۍ یې اړمه که غوښه چوکه ته هغه ټوله وینه وه، ټوله وینه وه. بیبي ورته وایي ای حبیب وی راشه، وی دا څه دي؟ چې وی کتل نو کټوۍ کې وینه پرته وه. بس حبیب عجمی رحمت الله علیه توبه وویسته او په ژړا شو، وی خدایه پاکه زه به بیا د سود کاروبار نه کومه. اول چې په لارې تلو نو ماشومانو ولیدو، وی لکه د ده د سوري نه مخ شئ، وی ده ګوره دا سوری در باندې ونه کي. او بیا چې توبه یې ویستل او بیا په لارې روانو نو خلکو ورته ویل لکه د حبیب عجمی صاحب د مخ ته خو وګورئ څومره ښایسته مخې ده. وروڼو هغه سړی چې د سود کاروبار یې کولو
او توبه یوستا خدای پاک جل شانه تینا د زمانی ولی الله جوړ کو سود ډېر سخت جرم ده ګورئ او قسم د پیسې تباه کیږي پیسې څه کیږي سود سره تباه کیږي چې کروڑپتی وي او اربپتی وي او سود کاروبار کوي دا اربونه به دې لاړ شي دا کروڑونه به دې لاړ شي صدقې سره مال زیاتیږي صدقه کوه زکات ورکوه د مال ناغې سره مال زیاتیږي او که سود وای چې بظاهره تعالی علما کرام د سود مثال ذکر کوي وایي د سود مثال څه ده لکه د پړسوب یو سړي بدن پړسېدلی وي که نه خلکو ته بظاهره غټ ښکاري خو چې مړه سم یو مضبوط سړی سوک پیر کې بیل ته پروت وي پړسېدلی وي کار نشي کولی منډه نشي والی پړسېدلی وي دکه مثال رونو د سود ده بظاهره پیسې خو تا ته ډېرې ښکاري خو ګوره بیا د 10 روپو کار نه کوي بې ځای خدای پاک جل شانه درنه ولګوي